په کوم ځای چې زه ولاړ یم دا له نن نه 15 کاله وړاندې یوه سپېره دښته وه، خو د دې هېواد د دې وطن یو بچی راپاڅېږي، دلته سرمایه ګزاري کوي. بالاخره دغه لوی بڼ چې تاسو ولیدو دا په خپل لاسونو باندې آبادوي. دلته ډېرې ښې ښکلې مالټې دي، خوږې په ښه سویه، او د دې تر څنګ انار، بادام، خرما دا ټولې پکې کرلې دي. دلته ډېر خلک دې کس سره کار کوي. حاجي صاحب اسدالله اسد د زراعت پوهنځی لوستی، مسلکي ده او په خپلو لاسونو باندې په خپل احساس یې دا بڼ رغولی ده. زه له ټولو هېوادوالو غواړم چې دغه ډول پانګونه وکړي تر څو دا هېواد په خپلو پښو باندې ودرېږي. دا د حاجي صاحب اسدالله اسد په نامه ده دا باغ. خپله له زراعت نه فارغ ده او هغه د خپل شوق لپاره د خپل ساتیري لپاره دا باغ جوړ کړی ده او خپله د دې بوټو پالنه کوي. لکه موږ سره شاګردان یې خو دی خپله هم ګرځي. مالټې چې ده انجینر صاحب موږ 3 رقم مالټې لرو. مالټې 1000 دي، 1001 مالټه ده، 1001، 1009. 1009 چې ده لال مالټه ده، سور مغز لري. او لیمو چې ده لیمو هم 3 رقمه لرو، یو میده لیمو ده، یو ایریکا لیمو ده، یو چینایي لیمو غټ لیمو.